د زاټو ښځه په غوسه وه او یو اوږد توکړی ښکر یې راویست. نه پوهېږم چې د کوم ځناور به و او په خوله کې یې ونیو او ښه په زوره زوره یې بې ډوله اواز ترې ویست. کتل مې چې له هر څپر نه ښځې او نر په راوتو شول او د زاټو ښځې ته په راټولېدلو شول. د زاټو ښځې په غوسه راټولو شوو وحشیانو ته خپل تقریر شروع کړ. کتل مې چې هر سړی له ځانه سره خپله وسله راخیستې. وپوهېدم چې ښکر د خطر علامه ده. د زاټو ښځې ټولو ته وویل چې زاټو یې نیولی او په ټولو کې چغې او هیجان را پیدا شو. هر یو خپله وسله ښوروله او یو قسم چغې یې وهلې. تا به ویل چې اوس روان شوي او هغوی به خط پټ کړي. له ډلې څخه هغې زړې مکارې څه وویل او بیا ټولو چغې شروع کړې او ټولو ماته کتل. لالي، خور او د زاټو ښځې زما په ملاتړ خبرې کولې. وپوهېدم چې خیر مې نشته. زړې خپل خنجر راوکیښ او په ما یې رامنډه کړه. دا ښه و چې ځان مې ترې بچ کړ او په ډېره خوارۍ لالي او خور یې ترې خنجر واخیست او غلې یې کړه. کله چې زه بیا وروسته وپوهېدم نو زړې ویل چې آسماني دیوتا ناراضه شوی او باید د سپین پوسته یې ورته قرباني کړو. ځکه مخکې وار هم آسماني دیوتا خفه شوی و نو موږ د سپین پوستې قرباني ورته کړې وه، خو لالي او خور یې په ما باندې ولاړې وې. کوښښ مې کاوه چې ځان ویرې ته ور نه کړم او ډارن ښکاره نه شم. دوی همدا بحث کاوه چې اول دی حلال کړو، که زاټو را خلاص کړو. قرار ټول سره 3 ډلې شول. د زاټو مور او نور خلکو غوښتل چې اول دی آسماني دیوتا ته قرباني ورکړي. دویمه ډله د لالي او د خورې وه چې ویلې سپین پوسته یو تکړه ځوان دی، خپل مالک به را آزاد کړي او که په جنګ کې مړ شو نو دیوتا یې قرباني قبلوي. درېیمه ډله بله وه چې ویلې دا سړی زموږ منځ ته راغلی نو هر مصیبت پر موږ نازل شوی دی. د دې دا مطلب دی چې دیوتا ناراضه دی او ده ته زاټو ویلي و چې په بدن یې انځورونه واچوي. ده هم هغه نه دی کړي. یو ځل بیا وحشیان سره پورته شول. دا د لیونیانو زامن ما نشوی پوهولی چې زاټو خو په خپله په هغه سامان پسې تللی و. بې له هغې مې څنګه انځورونه پرې اچولي وای. ټولو ټوپکې او غشې راته سم کړه. مخې ته مې لالي ودرېده او ویې ویل سمه ده، خو دا د هغه غلام دی او که چیرې هغه را خلاص شو او دی تاسو وژلی وي او هغه یې وغواړي نو تاسو به هغه ته څه ځواب ورکوئ؟ که هغه خفه شو نو دیوتا هم خفه کیږي. یو ځل بیا هغه وحشیان سره غلي او په خپلو منځو کې په خبرو او قرار شول. له ډېر جنجال وروسته یې راوستم او د زاټو څپرې ته یې مخامخ په وچه ونه پورې وتړلم او 2 تور پوستې یې راته په پیره پرېښول او نور ټول د زاټو د آزادولو پسې ولاړل. هغه 2 پیرهداران لږ وړاندې سره غږېدل او په خپلو کې به یې سره خبرې کولې. کله کله به د کوم زوړ سړي ټوخل او دا اعلان به یې کاوه چې لا ژوندی دی. وایي چې سړي ته خوب په دار هم ورځي. همداسې را باندې سترګې پټې شوې وې. نه پوهېږم چې لږ وخت وتلی و که ډېر له لرې مو د آسانو دربا واورېده. 2 پیرهداران هم راویښ شول. ساعت په ساعت آسونه را نږدې کېدل. لږ وروسته مې ولیدل چې یو غټ لښکر چې مشالونه یې بل کړي وو زموږ د څپرو په طرف را روان دي. کله چې را ورسېدل ټول کلي تاو شول. وپوهېدم چې د دښمن قبیله ده. اول یې له څپرو او بیا څوک چې مخې ته ورتلل له ژوند څخه یې آزادول. په څپرو کې څوک د مقابلې نه و پاتې. نر او ښځې له مخې ووژل. کوښښ مې وکړ چې ځان آزاد کړم خو رسۍ مې آن په غوښه کې ننوتې وه. ناڅاپه یو مشال زما خواته را وغورځېده او د ونې رسۍ او راپسې اور واخیست، خو زه یې هم تر خلاصېدو وسوځولم. د بې هوښۍ حالت را باندې راته. یوې خواته همداسې څملاستم. دوی وژل ها هو یې لا شروع. خواته مې یو سړی مړ پروت و. یو اس سپور ودرېد او د نیزې په څوکه یې وکوت چې مړ دی که ژوندی. بیا یې ماته نیزه را اوږده کړه. همداسې مې لاس نیزې ته ور واچاو او کش مې کړه. سړي چې مزاحمت ولید راکوز شو او سره غېږه مو شوې. نه پوهېږم چې څومره به مو سره رغړولي وي خو هغه ډېر قوي و. کتل مې چې شاوخوا ټول وحشیان زموږ سیل ته ولاړ دي. ناڅاپه یو سړي زما حریف ته څه وویل او رانه جګ شو. کتل مې چې یو سپین پوستی سړی و خو شکل یې هم دغو وحشیانو ته ورته و.
زما خواته راغی، را باندې ټیټ شو او په هسپانوي ژبه یې وویل څوک یې او دلته څه کوي. بیا مې ځان ور وپېژانده او لږه کیسه مې ورته وکړه. ویې خندل او اشاره یې راته وکړه چې په اس باندې سپور شم. همداسې ورسره سپور شوم، له اوراخیستي کلي نه روان شو. هغه سپین پوستي زوریلو نومېدو او د خپلې قبیلې سردار و. مور یې هسپانوۍ وه، پلار یې د خپلې سردارۍ په وخت کې راتښتولې وه. ویل یې چې له کلونو راهیسې زموږ له ګوجر قبیلې سره دښمني ده. څه موده وړاندې یې زموږ یو کلی سوځولی و چې اوس موږ د هغه بدله واخیسته. ما ورته وویل چې زاټو چا نیولی او اوس هم له هغوی سره دی. په اشارو او نښو مې د هغوی د قبیلې نشاني ورکړه. ډېر خوښ شو او ویې ویل هغه زموږ دوستان دي او ژوندی به یې پرې نږدي. زوریلو زما زیات لحاظ وکړ او ویې ویل چې د کولمبیا په آخري سرحد کې به دې پرېږدم، ځکه چې هغې خواته زموږ لپاره خطره ده او زموږ حد یوازې تر سانټا مارټا پورې دی. په میدان کې مو له لږ مزل وروسته دمې ته کېناستو. لا مې دمه نه وه کړې چې له لرې یوه ټانګه ښکاره شوه چې غبرګ 2 تور اسونه یې ورپورې تړلي وو. خو په ډېرو چغو او نارو د ټانګې چلوونکي ولیدم. هغه هم ودرېده او په اشاره یې ځان ته وغوښتلم. په یوه منډه ور الوتی وم. کله چې ورخواته شوم کتل مې چې په ټانګه کې دننه 2 ښایسته ښځې ناستې دي. په اشارې مې هغوی ته سلام وکړ. له کالیو داسې معلومېدل چې مالداره کورنۍ څخه دي. په ټانګه کې 2 ټوپکې هم ایښې وې. یوې ښځې په انګریزي وویل کوم خواته ځې؟ په ماته ګوټه انګریزي مې ورته وویل چې سانټا مارټا ته ځم. دوی مې وویل ته هسپانوی یې که اصالوی؟ ورته مې وویل زه یو بدنصیبه فرانسوی یم. یوې وویل زه وپوهېدم چې ته فرانسوی یې او دا خبره به مې غلطه نه وي چې ته له شیطاني جزیرې نه راتښتېدلی، ځکه دلته فرانسوی څه کوي؟ ورته مې وویل رښتیا وایه، زه له هماغه جزیرې نه فراري شوی یم او نور مې ځان عاجز ونیو. هر عاجزي مې چې په شکل کې ځایه ده راځایوله مې. بیا یې له لږ سوچ وروسته وویل پیاده تګ به درته خطرناک وغورځي، راځه را سپور شه. همداسې مې بیا سلام وکړ او له کوچوان سره خواته سپور شوم او آسان د برق په رفتار خوشې شول. دواړو په تعجب راته کتل. نه پوهېږم د هغوی زړونه هم را باندې نه کېدل. په ژړغوني غږ مې ورته وویل عزتمندو مېرمنو، زه ستاسو د مهربانه سلوک نه مننه کوم. دا ځکه چې ما دوی ته خپله د ټولو زندانونو څخه د تېښتې قصه کړې وه. نو یقین وکړئ چې ستاسو دا سلوک به تر آخره په یاد وساتم. دا منم چې دا جرمونه ما کړي، خو له تاسو هیله کوم چې پولیسو ته مې په لاس ورنه کړئ. ډېر ژر به زه هغو وحشیانو ته پناه یوسم. داسې معلومیږي چې په پرمختللې دنیا کې زما لپاره کومه پناه نشته. کیدای شي په ځنګلونو کې اوسېدونکي وحشیان ماته پناه راکړي. زه پیدا شوی مجرم نه یم، خو حالاتو زما نه داسې یو شی جوړ کړی چې هر سړی زما د عزت او ابرو سره ملنډې وهي. نه پوهېږم په هغه ساعت کې د جوش او جذباتو په عالم کې مې څه وویل، خو دواړه ښځې متاثرې کړې او له ځانه سره یې کېنولم. تسلي یې راکوله او خپلې مجبورۍ یې بیانولې چې موږ پرې وبښه. ویلې چې موږ دلته په نږدې ښوونځي کې دنده لرو. که پولیس له دې ځایه یو څوک ونیسي نو بدې اغېزې به ولري، خو موږ به د ښوونځي له مدیرې سره ستا خبره وکړو که په ښوونځي کې کوم ځای پټ تر کړي. د امید یوه نوې څلا مې تر سترګو شوه. د ښځو پښو ته ورټیټ شوم او په زاریو مې ترې وغوښتل چې همدا اوس هغه مدیرې ته مې بوځئ. له لږ ساعت وروسته یې د تلو وویل. د اسانو ټانګه راغله او له ښځو سره روان شوم. کوم 5 میله لرې د یو لوی ښوونځي مخې ته ښکته شو. په دروازه کې ولاړ سړي خپله خولۍ کوزه کړه او موږ ته یې په ادب هرکلی وکړ. ښځو په تلو کې راته وویل چې ته تر خپلې وسې پورې رښتیا ورته ووایه، کیدای شي ستا په خیر شي. پخپله مې هم سوچ کوو چې دا بلا څه بلا وي، خو هوډ مې کړی و چې هر څه به رښتیا وایم. د مدیرې دفتر ته په رسېدو معلومه شوه چې په ځای نه ده او ماښام ته به راستنېږي. ښځو بیا روان کړم او په 3م منزل کې کوټه را په ګوته کړه. ویلې ته تر هغې پورې دلته آرام وکړه. کله چې مدیره راغله او دفتر ته یې ورننوتو، په مخامخ څوکۍ د 50 کالو په عمر یوه پخه ښځه ناسته وه. شاوخوا به ولاړې ښځې په ادب ځوړند سر ولاړې وې. په سترګو سپینې د نظر عینکې په سترګو وې. عینکې یې ښکته کړې، په میز یې کېښودې او ما ته کتل یې شروع کړل.
داسې لکه په سترګو چې زما ټول ګوري. هیڅ مې سترګې ورسره نه شوی مخامخولی. په سترګو کې نه پوهېږم څه اثر و. ما هم سر ځوړند کړ. له لږې چوپتیا وروسته یې وویل: ځوانه، په اسپین ژبه باندې پوهېږې؟ په غږ کې یې دبدبه او وقار نښتی و. ورته مې وویل: ډېر لږ پرې پوهېږم. سمه ده، دغه ښځې به تا ته ترجمه کوي. دوی وایي چې ته فرانسوی یې. هو، زه فرانسوی یم. ښه، له کوراکاو بحث نه ته راتښتېدلی یې؟ ورته مې وویل: هو، هغه بدنصیبه زه یم. اغلې. ښه نو د څومره وخت خبره ده؟ کوم 2 نیمې میاشتې خو ما ته سم نه دی یاد چې څومره وخت تېر شوی. ښه نو دا دومره وخت یې چېرته وي؟ د وحشي قبایلو په یوه ګوجره نوم قبیله کې له هغې وروسته څو ورځې له بلې قبیلې سره چې سردار یې زورېلو نومېده. ناڅاپه یې وویل: څه دې وویل؟ له وحشي قبایلو سره وې؟ دا ناممکن دی، بیخي غلط. ما ته معلومه ده چې د هغوی خواته څوک ورشي نو ژوندی بیرته نشي راتللی. زموږ د ښوونځي څو تبلیغیان هم هغوی وژلي. سم ووایه چې دا دومره موده چیرته پټ وې؟ ورته مې وویل: عزتمندې مېرمنې، رښتیا وایم، لیکن بیا یې هم نه منله. بیا مې ښه په تفصیل سره له هغه معبد څخه د فراري کېدو او بیا د انتونیو کسانو په وحشیانو خرڅ کړم او هغوی به له سمندر څخه راباندې غمي راکښل او بیا مې د زورېلو چې څو ورځې یې میلمه کړی وم او د سانټا مارټا تر سرحده یې رارسولی وم او د سرو زرو سکې او ټوپکې چې راکړي وو، دا ټوله کیسه مې ورته تېره کړه. له ښه قسمته هغه سکې او غمي راسره موجود وو. د ثبوت لپاره مې ټول ورته په میز واچول. بیا یې هم باور نه راته او ویل یې داسې هم کیدی شي چې تا له چا څخه پټ کړي وي. بیا یې وویل: ښاغلی پیپلنه، په دې کې شک نشته چې ته په مصیبت کې نښتی یې او له پاسه یو اخلاقي جرم هم در پورې نښتی دی چې سزا به یې کم نه کم مرګ وي. زموږ د دغه ښوونځي اړیکه له یو مذهبي تنظیم سره ده او که موږ تا ته د دولت نه پټه پناه درکړو نو موږ به تر ټولو غټ تاوان کړی وي. خو خیر، بیا هم موږ به 2 ورځې پناه درکړو. بیا دې چېرته ښکر سمېدل هماغه خواته لاړ شه. زموږ له طرفه به نوره ښېګڼه در ونه رسېږي او نه موږ پولیسو ته څه وایو. خپل دولت دې هم در واخله، موږ په تا باور لرو. ما د دې کرم لپاره له هغې مننه وکړه او په 3م منزل کې هماغه کوټه راکړه. کله چې کوټې ته راغلم نو سوچ مې کاوه چې په دې لویه دنیا کې زما لپاره د پناه ځای نشته. نه مې غوښتل چې په دې ښځو بوج شم او نه مې غوښتل چې په دې ښځو زما په وجه کوم آفت نازل شي. سوچ مې وکړ چې د شپې په تیاره کې به له دې ځایه ووځم. د ماښام ډوډۍ کوټې ته راوړل شوه. کله مې چې ډوډۍ وخوړه کړکۍ نه مې د باندې وکتل. هر طرف ته مې تیاره وه. له ځانه سره مې وویل ځکه هلته یو څوکیدار 24 ساعته حاضر و. د دروازې نه لږ وړاندې دیوال لږ ټیټ معلومېده. ځای مې خوښ شو او د ښوونځي د وتلو لپاره مې په نښه کړ. یو ځل مې بیا ښه سوچ پرې وکړ. بیا هم زړه راته وویل چې له دې ځایه ووځه. خپل کالي او سامان مې سره راواخیستل او وره ته راغلم. کله مې چې خلاصوو نو د باندې له خوا راپسې بند و. څو ځله مې وښوراوه. بیا مې څو چغې ووهلې. په زړه مې په سلهاوو وسوسې ننوتې او نامعلوم ډار لا پسې واخیستم. ورته مې څو لغتې ورکړې او نامعلوم سړي ته مې ښکنځلې کولې. خو بیا هم څوک رامعلوم نه شول. ومې ویل چې د ښځو په حال کې راایسار شوی یم. یو ځل بیا کړکۍ ته لاړم. د ټوپ اچولو چانس هم نه و. سوچ مې کاوه که مې ټوپ وواهه یا به مې لاس یا پښه مات شي. خو چې اوس کوم سوچ کوم نو په خپله ناپوهۍ خندا راځي. ما د لاس او پښې غم کاوه. ماغزه مې په ټوپ وهل راوتل. ماتې خوړلی په کټ کېناستم. همداسې سمندر، کښتۍ، لامبو وهل، بیا بل څه و د اسانو شور او هرې خواته بل شوي ورونه، مړي ناڅاپه د انتونیو څېره مخې ته راشي او غاښونه راباندې وباسي. همداسې ګډوډ خوبونه او فکرونو کې راوچت شوم. ور په کراره ټکېده. پورته مې وکتل چې د برېښنا ګروپ همداسې بلېده لکه څوک چې راته وایي چې اوچت شه، د مصیبت او تکلیفو وخت راورسېد. کله مې چې ور پرانیست 3 وسلوال تورپوستي ساتونکي د دروازې په خوله کې ولاړ وو او ټوپکې یې راته سمې کړې وې. بل راخواته شو او په لاس کې یې توپانچه نیولې وه. ویل یې چالاکي ونه کړې، د ویشتلو امر دې هم لرو. همداسې غلی ورته ولاړ وم. ولچک یې راواچول او د باندې یې راویستم. ډېر واړه زده کوونکي او نور ښوونکي زما سایل ته راټول شوي وو.
د باندې د ساتونکو موټرې ولاړې وې، پکې سپورې کړم، سړکونه او بازار خالی وو. یو لور ته هم څوک نه ښکارېدل. موټر په فول سپیډ کې روان و. د سانټا مارټا محبس د ښار په غربي سیمه کې د ساحل په غاړه جوړ شوی و. د هغه مخې ته یې کوز کړم، ساتونکي یوې کوټې ته بوتلم چې 4 څوکۍ پکې پرتې وې او د یوې څوکۍ شاته یوه غوښتلې تور پوستی ولاړ و. ټولو ورته سلامي وکړه، ما ته یې وکتل او بیا راغلو پولیسو ته یې وویل څه مزاحمت خو به مو نه وي کړی؟ ساتونکي ورته وویل نه صاحب. په ډېر شرافت له موږ سره را روان شو او په ټوله لار موسکی و، هم ورته موږ موسکي وو. د پولیس مشر په تعجب وویل ښه بیا یې ما ته وکتل، په اسپانوي پوهیږې؟ ما ورته وویل چې نه. بیا یې پولیس ته امر وکړ چې موچي راولي. لږ وروسته تور انسان راننوت. دا سړی په فرانسوي لږ لږ پوهېده. بیا نو د پوښتنو باران پیل شو. ښه ته هغه فرانسوی چې د کوراکاو له محبس څخه تښتېدلی؟ ورته مې وویل صاحب زه تښتېدلی نه یم، تښتول شوی وم. ویل یې چا تښتولی وي؟ ورته مې وویل انتونیو. د هغه د نوم په اورېدو لکه لړم چې چیچلی وي له څوکۍ پورته شو او ویې ویل سمه کیسه وکړه. یو ځل مې بیا هر څه رښتیا بیان کړل، خو ویلې زه یې نه منم، دا ټول دروغ دي. ساتونکو ته یې امر وکړ چې زما پلټنه وکړي او پوره مې وپلټي. زه چې کومو ساتونکو نیولی وم هغوی ورته وویل پلټلی مو دی. وپوهېدم چې ساتونکي خپله غلطي پټوي. خوښ شوم چې تالاشي نه شو، که نه د سرو زرو سکې مې له لاسه وتلې وې. پولیس مشر ته مې وویل چې ما سره به څه سلوک کېږي؟ سترګې یې پورته کش کړې. ویې ویل نه پوهېږم، زموږ دنده یوازې دومره وه چې تا ونیسو. د اوس لپاره موږ تاسې داسې بند ته وړو چې مخکې له مخکې نه به پکې 2 فرانسویان وي، هغوی ستا د هېواد خلک دي. یو څه په خبرو ورسره پوه یې، خو زه نه پوهېږم چې تاسو فرانسویانو ولې د دومره جرم طرف ته تللي یې. په هغه 2 کې یو 18 کلن هلک دی چې آن قتل یې کړی. زړه مې ومنله چې جان او ماترو دي، خو نه پوهېدم چې هغوی تر دې ځایه څنګه را رسېدلي وو. وروسته یې د محبس شمالي اړخ ته بوتلم. په ټول واټ کې بندیان په خواږه خوب ویده وو. یو ساتونکی دروازه را خلاصه کړه او یوې تورې کوټې ته یې ننایستم. کتل مې چې جان او ماترو په خواږه خوب ویده دي. یو ښه ساعت مې دواړو ته کتل، په سترګو کې مې اوښکې ورته راغلې. په قرار مې په پښه ماترو پورې واهه. یو څه وبړېده او په بل اړخ شو. لږ په زوره مې پورې واهه. بیا یې په کنځلو شروع کړه. کله چې له لاندې راته په تیاره کې یې کتل، ناڅاپه راوچت شو او د ماشومانو په شان یې غېږه راکړه او راته په ژړا شو. جان هم راوچت شو او 3 واړو په خپلو کې ټوله ورځ سره وژړل. سهار د محبس په تیز زنګ مو سترګې خلاص شوې. دا د دې خبرتیا وه چې بندیان باید اوچت شي او لږ وروسته چای او ډوډۍ په بندیانو تقسیم شي. کله چې له چایو خلاص شو یو پولیس راغی او راته یې وویل د پولیسو مشر غوښتی. نن یې هم لاس راکړ او ښه رویه یې راسره کوله. کله چې کېناستو لکه څه چې ور په یاد شوي وي. بیا اوچت شو، د باندې ووت. کتل مې چې هماغه ژباړونکی راووس. یو ځل بیا د خبرو او پوښتنو لړۍ پیل شوه. ښه پرون تا ویل چې زه انتونیو له محبس څخه راتښتولم، خو زه به یې ومنم، خو دا دومره وخت چې ته وایې ما له وحشي قبایلو سره تیر کړ، دا در سره نه منم. سم وایه چیرته وې؟ ورته مې وویل ما چې څه ویلي رښتیا مې ویلي، که ته یې نه منې او که منې زما پرې کار نشته. بیا هماغه چټیاتو ته خبرې چې په دې کال کې هغو وحشیانو زموږ 28 ساتونکي په ساحل کې وژلي او تا د هغوی په منځ کې 2.5 میاشتې تېرې کړې. ورته مې وویل هغه ساتونکي قاچاقبرو وژلي، نه وحشیانو، ځکه که هغوی وژلي وای نو له ما به پټه نه پاتې کېدی. په وازو سترګو یې راوکتل. بیا یې وویل کېدای شي ستا بیان رښتیا وي. ښه دا ووایه چې څه یې در باندې کول؟ ما د غمیو او سکو وړه خلطه په میز ورته چپه کړه او ورته مې وویل چې دا به یې له سمندر څخه د باندې راایستل. ورته کتل مې چې په حریصو سترګو ورته ګوري. خلطه یې رانه واخیسته او ویې ویل کېدای شي دا دې له چا پټې کړې وي او که څوک یې پوښتنې ته رانغلل بېرته به یې درکړم. قیصه نه اوږدوم. تر کلونو پورې داسې کارونه چې خره او نور ځناور به یې ونه کړي په موږ یې وکړل. 2یم نړیوال جنګ هم نښتی و. زړه مې غوښتل چې کاشکې اوس په فرانسې کې وای او د خپل هیواد دفاع مې کړې وای، خو
خو فرانس په زرهاو خپل قوي لاسونه په جزیرو کې بند کړي او هټلر بېغمه فرانسویان وژل. خیر بیا هم د وینزویلا خلک یو څه مهربانه وو. زړه مې غوښتل که آزاد هم شم خپل ژوند ته به دلته اختیار ورکوم. څو ورځې مخکې حالات سم نه وو چې ناڅاپه یو ورځ انقلاب شو. د ولسمشر جنرال مدنیه تخت چپه شو. له انقلاب څخه یوه میاشت وروسته د مابس ټول له واړه نیولې تر لوی افسره پورې بدل شول او دا زیری هم وشو چې تاسو به آزاده وو. ما غوښتنه وکړه چې زه هم دلته په وینزویلا کې اوسېدل غواړم. څو ورځې وروسته ماته د وینزویلا تذکره په خپل نوم جوړه شوه. خو شرط یې دا کېښودل شو چې اول به په کوم کلي کې 1 کال ژوند کوي. کله تا چا شکایت ونه کړ بیا په ښار کې تا ته اجازه ده چې ژوند وکړې. بیا داسې ورځ هم راغله چې په بل سهار په 7 بجې زه ازادېدم. زړه مې دومره ناکراره و چې له خوښۍ نه به ژړا راتله. اخر له یو اوږده سفر څخه وروسته خپل منزل ته ورسېدم چې په انتظار یې دا 14 کاله ووتل. نن 18 د اکتوبر 1945 کال و. د مابس خپلو ملګرو ته ورغلم او د وینزویلا تذکره مې ورښکاره کوله او له ټولو نه مې بخښنه وغوښته او ورته مې وویل چې سبا زه ازادېږم. د ټوټو په نوم ملګري مې راته وویل ګناهګار پیپلنه چې آزاد شي نو څه اراده لري؟ یوه شیبه ورته غلی وم. دا چې دوی ته مې مخکې ویلي وو چې زه آزاد شم نو خپله بدله به ضرور اخلم. هغه پولیس او هغه وکیل به مې اولني هدفونه وي. خو بیا هم مې ورته وویل چې څه اراده لرم. ځواب اسانه دی. یو څه کار به ځان ته ګورم او په کولو به یې صبر کوم. آخر دې هیواد په ما باور کړی او اوس په کوم جرم کولو شرم راځي. زما د ځواب په اورېدو یې حیران راته کتل. یې وویل پیپلنه تا چې کومه اراده کړې ده ښه ده. انسان همیشه ګمراه نشي ګرځېدلی او موږ باید د خپلې ازادۍ قدر وکړو. په داسې ناولو شیانو موږ باید خپله پاکه ازادي ورنه کړو. په دوی مې دا زیری هم وکړ چې معلومه شوې چې د مابس ټول بندیان په هره 15مه ورځ یو ازادېږي. ټول خوښ شول او له ټولو مې بخښنه وغوښته. د سبا په 7 بجو اسمان یو څه زیات صاف او ځلیدونکی و. لمر راته په زړه پورې ښکارېده. ټول ملګري زما په خوا راټولو. ماترو او جان مې هغه ساعت هم له زړه نه وتل چې دوی به آزاد وي. کله په همداسې تورو تیارو کې نښتي وي. یو پولیس افسر راته انتظار ولاړو او له هر یار سره مې په غیږ نیولو خدای پاماني وکړه. ټولو ته مې وویل چې که کله راکالیو چیرته چې ما د 1 کال د تیرولو اراده کړې وه ته راغلی زما لیدو ته به ضرور راځئ او په اخلاص به هرکلی درته وایم. د یارانو په راکړیو 9 کالیو کې ترې رخصت شوم. کله یې چې له دروازې راویستم نو پولیس افسر راته وویل مبارکي درته وایم ته اوس آزاد یې. له 14 کالو راهیسې مې څومره تکلیفونه همدغه ټکي ته تیر کړل. لږ وروسته مې د آزادې نړۍ په لور ګامونه اوچت شول.